دغه ویډیوز پیغام دویمې برخې ته ښه راغلاست درته وایو. ښاغلی وردګ صاحب، د افغان ژغورنې په وړاندې اساسي ستونزې کومې دي او د دغې ستونزو ریښې څه شی دي؟ ډېره زیاته مننه فتل صاحب. هغه پوښتنې ته دې پام وکړ چې تر اوسه د افغانستان په تاریخ کې په دې مطبوعاتو کې د سیاسي او مدني ټولنو په بنډارونو کې چا پام نه ورته کړی. دا ځکه چې تر څو موږ د ستونزو هغه سټې او د هغو جرړې ونه پېژنو نو حل چیرې ورته پیدا کولی شو؟ ښاغلي فتل صاحب، زموږ د ستونزو سټې کورنۍ او بهرنۍ دي. دا دوه دي، یوې کورنۍ دي او بلې بهرنۍ دي. په کورنیو ستونزو کې زموږ د ستونزو او د دو د جرړو کیسه ډېره اوږده تللې ده. دا موږ ته د ډېره پخوا نه راپاتې ده چې ولې موږ دغه حالت ته راورسېدو. زه به ډېر لرې نه ځم، د 50,000 کالو تاریخ ته به نه ځم. زه به راځم دې ځای ته چې د افغانستان ستر ولسمشر او د بشریت په تاریخ کې لومړی ټاکل شوی پاچا احمدشاه بابا له 9 جرګو وروسته وټاکل شو. 9 جرګې وشوې، 9 ورځې د خلک ستړي ستومانه شول. بالاخره یې احمدشاه بابا وټاکلو ولسمشر په حیث. دی ولسمشر شو، پاچا شو او د خلکو د عبدالحی حبیبي د تاریخ او د ظفر کاکا خیل د تاریخ په حواله په دریو خبرو په دریو لارو د ده سره لوړه یا قسم وکړ. په قرآن شریف باندې، په توره او په مالګه باندې. د دې دغو جرګې په برکت باندې چې نه دوی ډېره غټه سرمایه درلوده، نه یې ډېر غټ پوځ درلودو، نه یې ډېر غټ اقتصاد درلودو، نه یې ډېر هم کومه ستره ټکنالوژي درلوده، خو د دغو جرګې په برکت باندې دغه د افغانستان په هغه وخت کې د پښتونخوا د پښتنو افغانانو واکمني تر ډیلۍ پورې ورسوله. خو کله چې احمدشاه بابا ځایناستی ټاکل کېدو، جرګه راغله. په جرګه کې بیا هم ظفر کاکا خیل او حبیبي صاحب د کتاب په حواله باندې درې اړخه وو په دې جرګه کې ناست وو، درې برخه. د خلک درې فکر وو. احمدشاه بابا وویل چې سلیمان پاچا نه شي، تیمور دې پاچا شي. تیمور حلیم دی او پلانی دی، دی په تیمور ولاړ. او شاه ولي خان چې د وزیر و او د سلیمان خسر و، هغه په هغه باندې ټینګ ولاړ و چې سلیمان دې پاچا شي. دا د پاچاهۍ دپاره روزل شوی دی او ژبه یې زده کړې ده، د پاچاهۍ ژبه او د پښتو ژبه یې ښه زده کړې ده، پیاوړی دی او پلانی دی. دغو صفتونه یې کړل. خو درېیمې ډلې وې چې له موږ نه پوښتنه وکړه. خو نه درېیمه ډله بریالۍ شوه، نه دوهمه ډله بریالۍ شوه. احمدشاه بابا خبره خو د زور خبره ومنل شوه او تیمور پاچا شو. تیمور چې پاچا شو، تیمور هم راپورته شو، شاه ولي خان او هغه نور خلک یې سره ختم کړل او کیسې جنجالونه وشول. دغه قومونه چې په جرګو راټول شوي وو، د میراث واکمن شو. د جرګې ځای ارث یا میراثیت ونیو. دا د افغانستان
د ولسمشر پګړۍ یا د افغانستان د ولسمشر تاج یا د واک هغه کلی د جرګې د واکمنۍ نه واخیستل شوه، میراثي شوه او دا یې راغی کابل ته، ارګ یې کابل ته راوړ. نو په دې وخت کې د ارګ ژبه بې پښتو شوه او ارګ بې جرګې شو. دغه دوه اصله چې یوه یې سیستم و قانونسازي و نظام دا جوړول او بل یې ژبه وه چې خلک یې پرې پوهول او خلکو ته یې رسوله، دا دواړه رنګ شول. زموږ ډېره غټه جرړه د ستونزو د دوزه پیل شوې ده. د دوزه زموږ ستونزه پیل شوه او زما د ولس خلک، د کلیو بانډو خلک، زما د قندهار او د پېښور او د کوټې خلک، زما د وردګ او د بدخشان خلک د شاه په ژبه نه پوهېدل. همدغه لړۍ حتی تر داود خان روانه وه، خو ده به چې کوم قانون جوړولو، د اقتصاد کوم پلان به یې جوړولو، یا مثلا د کوم ظلم و جنایت په وړاندې به د حکومت قوه کاروله، د دې لپاره چې کوم فرمان صادرولو، کومې خبرې کولې، دا د ولس ذهن ته نه رسېدلې تر داوده پورې، نه په لیکلو رسېدلې، نه د پیغام خلکو اورېدلی شوی او هغه یې کلي ته رسولی شوی. همدغه و چې زموږ ارګ په دې ځای کې د دوو اصلي وزرو نه بې برخې شو او د یوه ډله ګټهپالو، اپرچونستانو او د مالو د دولتو د عیش و عیاشۍ لیونیانو په واک کې ورولوېد. د همدغو تشې نه په هغه وخت کې انګریز ګټه پورته کړله. دا خلک چې نن وایي چې انګریزانو ملایان راپورته کړل، خو د شاه، د پاچا، د ارګ پیغام د کلي په ژبه، په پښتو ژبه کلي ته نه رسېدو. انګریزانو څه وکړل؟ انګریزانو برعکس د خوشحال بابا ټول اثر یې راپورته کړ، په انګلیسي وژباړل، پښتنو تاریخ یې مطالعه کړ. هغوی په پښتنو کې ریښې وځغلولې. د کوزې پښتونخوا هغه د هند یې راشروع کړله، لا امپراتوري ډنګه نه وه چې ورو ورو یې د خلک راخپل کړل او په دوی کې زهر شندل، په دوی کې زهر شندل. نو د هغو زهر خو ډېر تازه کلي ته رسېدل، ولې هغه یې په ژبه رسول او د هغه د پښتو ژبه نه رارسېده خلکو ته، په جرګه قانون نه رارسېدو. نو چې زما د ټکلې خوړل داسې دي او ته زما لاس رانیسې او دې خوا ته یې راته ووایې د شانه، نو خو لاس مې نه ماتېږي، نه رسېږي. زه خبره په دغو غوږو اورم. او ته غواړې چې لاسپیکر مې په ګېډه راننه باسم، دا خو نه شي کېدی چې لاسپیکر په ګېډه هم راننه باسي، زما ذهن ته خبره نه رسېږي. دوی دغه انګلیسي کې دوی ته یوه اصطلاح ده، د ذهنونو او فکرونو ګټل، یا د فکرونو د زړونو ګټل، winning hearts and minds چې ورته وایي. دا نننۍ کیسه نه ده، دا د هغو وخت راهیسې شروع ده. دوی د هغه وخت راهیسې شروع وکړه او زموږ د انګریز سره په دې جګړو کې هم غټه ستونزه به دغه وه چې افغانانو پښتنو به سوبه وکړله، انګلیسانو به د هغه وخت د حاکمانو نه انګلیس به ډېر ښه پیغام پښتنو کلي جوماتو ته رسول.
ولې هغو پښتانه هغه درلود پیغام به یې ورکړ هغه پیغام به ډېر ښه رسېده. امان الله خان به چې څوک اول خو پښتون نه دی غږېدلی نو د هغو پیغام پښتانه ته په مشکل رسېږي. امان الله خان ته وګوره 21 کاله ده په اروپا کې تېر کړل. په 21 کالو کې زه من حیث د یو افغان ما د دې یو سند نه دی لیدلی نه مې راډیوي سند اورېدلی دی نه مې کومه لیکنه لوستلې ده چې ده بیا د افغانستان څخه مینه ساتلې وي افغانانو ته پیغام لیکلی وي یو کتاب یې لیکلی وي څېړنه یې کړې وي د افغانانو د ویښولو دپاره پښتنو کلیو جوماتو حجرو ته یو پیغام لیږلی وي لیفلیټ یې لیږلی وي ستا پاچا یې ړنګه کړه او راغلې دلته کېناستې دا ستا داسې مسؤلیت و. د موږ دلته 2 اصله 2 وزر دا د کورني ستونزو له امله جرړې اصلي جرړې دلته دا 2 وزر غوڅ شول. ګرانو لیدونکو ښاغلي وردګ صاحب په خپلو خبرو کې د افغان ژغورنې په وړاندې د اساسي ستونزې او د هغې جرړې د احمدشاه بابا د تاریخ پورې وتړلې او د دوی پر ان دغه ستونزې موږ ته د هر وخت نه راپاتې دي. تر اوسه پورې موږ د افغان ژغورنې د اوسني متن او محتوا ته نیو داخل شوي دا چې د اوسنۍ فکري سند متن او محتوا څه ده زموږ سره اوسې ښاغلی وردګ صاحب په دې اړه تاسو ته نور توضیحات